بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره کلیک پر کوم چې کله کلیک پر وکړئ دې ځای څخه راځم دې ته. په تېر درس کې کسیس فکر ورته ګوره تر دې ځای پورې مو ویل هیډر فوټر چې شو ختم شو. اوس راځم ورته ګوره دلته لیکلي دي وایي ټکس بوکس. ټکس بوکس داسې کار کوي لکه دا کور پیج. دلته جوړ موږ سره ټکس بوکسونه دي وایي کومه استعمالوي دا چې هر یو وایي ته استعمالوي کول چې استعمال یې کړي هغه به درته راسي. و چې پر هر یوه باندې ورته ګوره کلیک وکړې هغه دلته رالی براماز کې خپل لیکنه دلته چیش کې اضافه یې کړه پکې بس خلاص خبره. نو دا عموما د چیش کار و ده ټکس بوکس کار و. موږ کولی شو دې ځای کې ورته ګوره ټکس بوکسونه چیش کړو راواخلو. هر ټکس بوکس چې ته راخلې خپل په خوښ دی هغه کولی شي جوړه صفحه د جوړ ټکس بوکس دی ماز کې ته ورته ګوره خپل اضافه تو پکښې کړه کولی شي اضافه تو پکښې وکړي هغه به چې درته اضافه وسي او درته راوسي. او دلته بیا لیکلي وینئ وایي مور ټکس بوک فرام افیس ډاټ کام وایي نو انلاین کنیکټډ ان لیبل وایي ته د انټرنیټ چې کنیکټ نه او که چیرې دې ځای څخه ورته ګوره ډراو ټکس بوکس ته راځي پر دې باندې کلیک کړه چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه ورته ګوره وینئ کې اضافه کوي کولی شي اضافه یې کړي. دا رقم دی لکه ډراو ټکس بوکس چې ویل مخکې موږ په شیپس کې ویلي وو د دې و دغه چې دی چندان چې دی فرق نشته. دا دې په هغه شکل کولی شي چې استفاده یې کړي او درته رابسي. او د هغه څخه وروسته که راسې ورته ګوره کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړئ دا خو ډراو دی او دا برته ورلیکي وایي سیو سلیکشن ټو ټکس بوکس ان ګالري په ګالري کې یو ټکس بوکس اضافه کوي کولی شي چې اضافه یې کړي هغه به درته راسي. او د هغه څخه وروسته اوس ورته ګوره دغه چې دی کار نه کوي وینې لاندې دا کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي که زه راسم دلته ورته ولیکم چې کار او دلته ورته لیکم چې کیټ او دلته ورته لیکم چې کین دا مې ولیکئ. اوس زه راځم ورته ګوره دغسې چې ده خرابوم یې ځینې او راځم ورته ګوره دغه لوړه سي بیا چې کوم ځینې خرابوم یې دغسې راځم ورته ګوره انتخاب یې کړه چې کله دې انتخاب کړه دا مې انتخاب کړه باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دې کار داسې شروع کړئ. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دا سی چې دی دروس ور معنا ورکوي کار کیټ کین دروس ور معنا ورکوي. او که راسې ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړئ دا ورته ګوره یو رقم دا بل رقم او دلته بیا لیکلي وایي ډراپ کاپ اپشن. اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ دا به درته راسي. نو اوس د دې ځای څخه اوس که ته وغواړې چې دا سی ته زه یو فونټ ورکوم فونټ دې ورکولی شي که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ ورته ګوره وینئ داسې یو رقم فونټ دې ورکولی شي چې اوکې دي کې ورته ګوره دا یو رقم فونټ راغلی. او که راسې ورته ګوره وینئ ډراپ کاپ اپشن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. اوس که ته وغواړې چې دا سی لږ اندازه غټوم نو پر دې باندې کلیک وکړه څونه اندازه 15 اندازه ته اندازه به غټ شي صحیح شو. او که راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه کلیک پر کوم ډراپ کاپ اپشن ته راځم. اوس ورته ګوره وینئ دا بیا داسې کار کوي چې د دغه سیو د لغاتو په مابینځ کې لږ فاصله راځي. اوس فاصله به څونه ورکوې مثلا زه غواړم دونه اندازه فاصله وله ورکړم هغونه اندازه فاصله به چې شي درته راوسي ستا خپل په خوښه ورته ګوره هر څومره اندازه چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې. او که چیرې یو شی نه وي لیکنه نه و نو عموما دی کار کوي نه دی په هغه صورت کار کوي چې یو شی یو لیکنه وي باره دی کار کوي که نه کار نه کوي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دې ته دلته لیکلي وه انسرټ ورډ ارټ دا بیا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې اوس وایي دا رقم وینئ چې هر څونه پراته دي چې پر هر یوه باندې کله کلیک وکړې هغه رقم لیکنه چې کېږي درکول کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې هلمند دا مې ولیکئ ورته ګوره هغه رقم لیکنه راغله. او که دې بل رقم ډیزاین په کار راځم ورته ګوره دې ځای څخه انسرټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم پر دې باندې کلیک کوم دا ډیزاین رقم ډیزاینونه پراته دي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې دا عموما د دې دپاره استعمالیږي. او د هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای څخه زه ورته لیکم چې مساوي رینټ شپ نسم کوس خلاص بند مې کوي انټر مې کوي دا لیکنه راغله باره که راسې ورته ګورم وینئ دلته لیکلي سیګنیچر لاین که ته وغواړې چې دلته زه د امضا ځای غواړم کولی چې راسي مثلا راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم زه وایم یاره څوک دی مثلا دلته یو نوم له ورکومه چې د چا په نامه باندې د عبدالله په نامه باندې دلته مثلا تخلص ورکوي دلته یو اضافه نور معلومات لیکي سو ماریو کیک چې وکې لیکي ورته ګوره وینئ دلته د امضا ځای راغلی د هغه اکس علامه او د هغه لیکه دا پر دې دلالت کوي چې د امضا ځای د سیس عموما دا کار کوي. او که ته وغواړې چې دا اکس علامه و دا لیکه نه ورکوم دغسې ولیکه عموما دې کولی چې به یې لیکې خو دا د سیګنیچر لاین دی موږ کولی شي چې مثلا د امضا ځای معلوم کړو چې کوم یو دلته امضا کوي دا امضا کولی شي چې معلوم شي او درته راوسي. او که چیرې خالي غواړې راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه هېڅ یې مه لیکه اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینې خالي به هم درته راسي عموما ورته ګوره دا چې استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته لاندې چې د ډیټ اینډ ټایم دی ډیټ اینډ ټایم یې داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره دغه نفر په څونه وخت کې امضا کړې ده کله یې کړې ده پر کوم تاریخ باندې امضا کړې ده باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا دی وایي کوم تاریخ ورکوي دا ځای څخه ونیسه دې ځای پورې ټول یو رقم دی خو دا ستا د کمپیوټر د دا تاریخ سره تړاو لري که چیرې دا تاریخ سم و دا به هم سم وي او که چیرې خراب و دا به هم خراب وي. زه راځم ورته ګوره وایم ام دې بجې راسي ام دې ثانیې راسي ام دې دقیقې راسي ام دې تاریخ راسي دغه انتخابوم بارې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا چې څه درته راغلی پر دغه تاریخ پر دغه ورځ او پر دغه بجو باندې وایي چې شوي د امضا شوې ده صحیح شو دا کار کوي.
نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره موږ استعمالوو دا سیګنیچر لین کار دی او دا چې کار وو د ډیټ اینډ ټایم کار وو. د هغه څخه وروسته راځم ورته ګورئ دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ موږ سره چې دی اوبجیکټ دی بل چې دی ټکس ران فایل دی. اوبجیکټ داسې کار کوي که زه راسم دلته کلیک پر وکړم اوس وایي که تو غواړې چې یاره زما سره په ایم اس ورډ کې دې بل پروګرام راخلاصي هغه اوس ورته ګورئ دلته موږ په دې ځای کې وویل په ټیبل کې چې خالص اکسل راخلاصېدی په ایم اس ورډ کې. اوس که تو غواړې چې یاره زه پاور پوینټ راخلاصوم بل پروګرام چې موږ سره هر پروګرام انسټال وي هغه راخلاصوم کولی چې کې راخلاصې کړي. اوس نو موږ سره ورته ګوره دلته مختلف پروګرامونه دي هر پروګرام چې ته استعمالوې کولی چې استعمالوې که زه غواړم چې یاره پاور پوینټ ته راخلاصي دلته کلیک پر وکړه اوکې که چې اوکې دي ورته ګوره مینې په ایم اس ورډ کې درم به چې راخلاصي پاور پوینټ به راخلاصي. او که تو غواړې چې نه زه غواړم چې یاره په دې ایم اس ورډ کې دننه بل شی راخلاصي بل پروګرام دلته به راسي ورته ګوره کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړئ هر پروګرام چې ته راخلاصي ورته ګوره دا ټول مختلف کوچني پروګرامونه دي دا کار کوي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره زه غواړم چې پاور پوینټ راخلاصوم اوس دلته لیکلي وای ډسپلی از آیکن وایم یاره پاور پوینټ دې داسې نه راخلاصېږي داسې وینې داسې نه راخلاصېږي زه وایم یاره دی په دې شکل راخلاصېږي چې د آیکن په شکل دی چې پر هغه آیکن باندې زه ډبل کلیک وکړم نو عموما دې بیا چې سي راته راخلاص دي سي. نو جدار که مې خلاصوي باره به راسي ورته ګورو وینئ دې ځای څخه به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې را به سي ورته ګورو وینئ دې ځای څخه اوبجیکټ ته به راسي په دې باندې کلیک وکړې هر یو چې ته انتخابوې هغه داسې کلیک پر وکړې انتخاب یې کړه دلته به چک پر ولګوې چک پر وګې وایي سره کم آیکن ورکوه زه وایم یاره چې سره کم آیکن ورکوم دلته ورته ګورو وینئ دا آیکن ورکوم که نور آیکن د ورکولی سي سو دلته باره یې اوکې چې کله دې اوکې کړئ زه به راسم پاور پوینټ په انتخاب کړم چې ښه معلوم سي دا دی. اوس ورته ګوره دلته مختلف آیکنونه دي وایي کم آیکن ورکوه زه وایم یاره دا آیکن دې ورکول سي اوکې کړه چې اوکې دي اوکې کړه. اوس دا رالی اوس ورته ګوره زموږ سره دا چې دی عموما د دغه په شکل راځي د پاور پوینټ په شکل راځي. اوس که زه دا ځینې ختم کړو ورته ګوره دا آیکن راځي که پر دې آیکن باندې ډبل کلیک وکړې بېرته به پاور پوینټ راخلاصي کې ختموي ورته ګوره دا هسې کولی چې کې ختم کړي. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته را به سي ورته ګوره دا کار کوي کلیک پر کوي ورته ګوره پاور پوینټ چې کېږي درته راخلاصېږي. بارونو که هر پروګرام چې ته راخلاصوې راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دا ورته ګوره مختلف پروګرامونه یې دا خلاصېږي. نو دلته څه لیکلي کریټ نیو او دلته بیا لیکلي وای کریټ فرام فایل که پر دې باندې کلیک وکړې که دننه ستاسو په کمپیوټر کې یو شی پروت مثلا هغه راخلاصوې زه غواړم چې یاره دا راخلاصوم دلته کلیک پر وکړه انسرټ یې کړه اوس چې اوکې دې کړې درته راخلاصېږي او دلته که چک پر ولګوې د لینک په شکل راځي او که پر دې باندې چک ولګوې بیرته د آیکن په شکل راځي وایي کوم آیکن انتخابوې عیناً هغه رقم څه سو لکه دا اوس جوړه و دغه فرق نشته خو صرف د دوی په مابین کې دوه کلر فرق دی. که زه راسم ورته ګورم وینئ دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ په دې کې دا هغه پروګرامونه چې تاسو انسټال یې نصب وي او دا بیا هغه چې تاسو په کمپیوټر کې دننه وي نور هغه رقم کار دی هغه رقم کې استعمالیږي. نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره چې استفاده کېږي دا چې کار و دا د اوبجیکټ کار و او د هغه څخه وروسته ټکس ران فایل دی دا بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره زما سره یو دغه دی ایم اس ورډ دی یا نوټ پیډ دی یا ورډ پیډ دی په کمپیوټر کې دننه دی عمومي درته راخلاصي نو بار کار دلته کلیک کړو کې وایي چیرې زه وایم یاره دغه دی دا نوټ پیډ ورډ پیډ دا شیان هم راپورته کوي که زه راسم سرچ یې کړم چې سرچ کې چې هر څونه لیکنه وه هغه ټول چې کېږي درته راخلاصېږي او درته راځي. نو عموما ورته ګوره دا بیا دپاره چې کېږي استفاده کېږي څه سو. نو دا چې کار و دا د اوبجیکټ کار و موږ کولی چې اوبجیکټ په دې صورت باندې استعمال کړو او درته رابسي. او د هغه څخه وروسته اکویشن دی اوس دا بیا چې دي معادلې دي معادلې چې دی د ریاضي فیزیک بیولوژي که څوک وایي چې یاره زه د ریاضي کتاب جوړوم اوس دا معادله ده دا معادله جوړه ده اما ما جوړ کولی چې استفاده یې کړي او درته رابسي. او که دې چیرې نورې معادلې جوړولې دلته راځي ورته ګورئ دې څخه مثلا کلیک ورکړئ انسرټ باندې سیسو راځي ورته ګوره دلته کلیک ورکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره مینې دلته ورته ګوره مختلف معادلې دي هره معادله چې ته انتخاب ورکوئ چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي هغه دې کولی چې استفاده یې کړي. نو سر مو په خلاص شو. نو دا اکویشن چې دی یو څوک ګوره که راسي دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي دا مختلف معادلې دي رقم رقم معادلې دي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دا معادله راواخلمه په دې کې مالس وهن هم کولی سي ایکس جمع پر ای ده راس ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه سیسو ای ختم کړه ایکس جمع پر څو راځي مثلا زه پر پی دی راسي سیسو پر پی دی راسي یا مثلا پر کی دی راسي دا عموما ورته ګوره بارونه که راسي دا ځای څخه ونیسه د دې ځای پورې دا ورته ګوره مختلفو دغه دي که راسي دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دا ډیزاینونه دي دا چې د ریاضي فیزیک بیولوژي مثلا که څوک وایي چې یو کتاب جوړوم دا ورته ګوره د هغوی بیا ښه سر په خلاصېږي د هغو استادانو چې دا د چیز لپاره استعمالیږي دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې استفاده کېږي او استفاده کېږي سیسو. او که څوک وایي چې یاره زه معادله جوړوم خو خپل په خوښه جوړوم مثلا دې څه ضرورت نه لرم چې زه راسم ورته ګورې دلته کلیک پر وکړم دلته ورته ګورې دې څخه استفاده وکړم زه خپل په خوښه جوړوم نو باره به راسي ورته ګورې دا برته ورته ګورم مور اکویشن دي سیسو دا ورته ګورې مینې نور اضافه معادلې پرتې دي او دلته لیکلي وایي انسرټ نیو اکویشن پر دې باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دا به راسي اوس نو دې څخه هغه خپل معادله شروع کړي دا راځي ورته ګورې دلته ورته ګورې یو لیکنه ورته کوي
مثلا دا لیکنه راله صحیح شو راځئ ورته ګوره دلته کلیک پر کوئ صحیح شو مثلا دا لیکنه راله خپل په خوښ ورته ګوره داسې معادله چشکیش جوړېږي دا عموما ورته ګوره دې دپاره چشکیش استفاده کېږي او درته راځي او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ بارونو دا ټول رقم معادلې دي هره معادله چې استعمالوي او انک اکویشن که کلیک وکړئ ورته ګوره وینئ داسې دننه دې هم کولی چې یو شی ولیکئ مثلا زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې ا ده او دلته ورته لیکم چې بي دی سی دی ډي دی وینئ لیکل کېږي که خرابه یا پیدې یا پیدې باندې چشکیش خرابېږي دا مې ولیکل اوس راسه ورته ګوره وینئ که کینسل کې ختمېږي که انسرټ کې هغه دلته چشکیش معادلې په شکل راځي صحیح شو دا کار کوي دا د چیش کار و دا د معادلې کار و اوس هم که دوی ووایي چې یاره دلته زه معادلې استعمالوم خو دلته سمبولونه نشته مثلا دلته ورته ګورئ یو علامه ده هغه سمبول نشته نو سمبول به چیرې پیدا کړئ دلته به پیدا کړئ بارون سمبول څنګه پیدا کړئ که راسئ دلته کلیک وکړئ ورته ګوره که دلته وګرځئ دلته پیدا کېږي او که چیرې دلته نه وه نور پیدا کړئ نو راباسئ ورته ګوره مور سمبول باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا سمبولونه دي دا دي مختلف سمبولونه دي هر سمبول چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړئ بارونو که راسئ ورته ګوره پر دې هر یوه چې کله کلیک وکړئ دلته ورته ګوره هغه رقم سمبول راکول کېږي که راسئ پر دې باندې کلیک وکړئ دا سمبول دی که پر دې باندې کلیک وکړئ دا سمبول دی که پر دې باندې کلیک وکړئ دا سمبول دی صحیح شو نو دا عمومي سمبولونه ورکول کېږي رقم سمبولونه چې هر سمبول یې باره پکار وي راسئ پر هغه باندې کلیک کړئ چې کله کلیک وکړئ دلته ورته ګوره وینئ زه غواړم چې کوم سمبول دی دا سمبول مې پکار دی انسرټ یې کړئ چې انسرټ کې ورته ګوره دا راغلی بل دې پکار دی ستا په خوښ چې هر سمبول ستا پکار وي هغه دلته چیش کېږي په سمبول کې انتخابېږي او درته اضافه کېږي صحیح شو دا کار کوي نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره موږ چیش کوو استفاده کوو او درته راځي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په دې کې دغه یو دانه پاتې شو وینې دا پاتې شو دا انشاءالله وسایل زور نه غواړي دا پاتې شو دا انشاءالله که خدای کول په راتلونکي ویډیو کې به ووایو نو نن دپاره دغونه قدر بس دی